دا څومره پلازه چې تا تخکاری ځان استری کړی دی یو مهنت کړی دی یو پلاټ اخیستی دی کمرشل ایریا کې په لکونو کروڑونو روپو باندې په لکونو کروڑونو هغه جوړ کړی دی چې منزل ته رسېدلی دی یا منځ کې مړ شوی دی ابتدا کې مړ شوی دی او یا یو څو کاله پس هغه مړ شوی دی ډېر داسې ما وکتل حقیقت دی ما سوچ وکړه ډېرې پلازې داسې دي چې بس پلار وکړې محنت یې وکړو هغه ته لار او بس ځای پاتې شو ورونو ته پاتې شي بچو ته پاتې شي او بس هر څه منقطع شي هلته به حساب ورته په خپله ورکړي تپوس بس تا نه کي لیکن دې کې بدبخت هغه خلک دي چې دا پلازه خو جوړه کړه په حرامو یې جوړه کړه بدبخت هغه خلک دي چې پلازه خو جوړه کړه د خور په میراث یې جوړه کړه خور ته یې د پلار په میراث کې حصه ورنه کړه عدالت د الله ته حاضر شو لیکن غټ پڼ د ګناه او غټ پڼ پردی حق دې ځان سره ویوړو ډېر خسارې کېده بس د الله نه دا سوال کوو چې الله پاک راکړي او حلال راکړي او فراخ راکړي او بې پې قناعت هم راته نصیب کړي والله داسې خلک مې وکتل چې رپتین که رپتین دي په ډالرو کې رپتین دي او دومره بدې حال پښتنو خبره ډېر مال او بدې حال داسې پریشانه زندګي د هغوی د څهرو نه معلومیږي ظاهره کې به خاندي را خاندي ویټ کې به ګرځي او پلازه به وي او کور به وي او چې کینی او دا زړه ته راوسپړي ته به حیران شي چې اوهو والله په دین کې او په دیندارۍ کې خده دا دنیا چې تو خده د عقبا چاته چې الله پاک حلال مال ورکړي او د آخرت دپاره استعمالي صدقات جمعتونه مدرسې پې چلي بس دا کامیاب دي او بقیې را جمع کوه انسان هغه حدیث کې راځي چې مالی زما مال نبی اسلام فرمایي ستا درې مولونه دي اکلته فافنیته او دې خواره او فنا دې که لبسته وادې غوسته فابلیته زور دې که یا اصل مال هغه دی تصدقته فامزیته صدقه دې که نو ځان نه مخکې دې بولي یو حدیث کې نبی اسلام یو ځل وفرمایي وایي تاسو هغه خلک پېژنئ چې د خپل مال نه زیات د وارث مال ډېر خوښ دی صحابه عرض وکړه چې ای د الله رسوله موږ هر یو د خپل مال خوښ دی خپل مال ته خوشحالي اسلام ورته وفرمایل اکلته چې تا وخوړه او ختم دې کړه فافنیته لبسته وادې غوسته فابلیته زور دې کړه ګاډې دې واخیسته او استعمال دې کړه تصدقته فامزیته یا دې صدقه ورکړه او مخکې دې ولېږه او بقایا دا ستا د وارث مال دی دا بنګله دې اخیستې ده پلازه دې اخیستې ده پلاټ دې اخیستې ده کارخانه ده دوکانونه دي یو نه ولس او شل او دېرش دا د وارث دی که نن نه سبا دي ډېر داسې پاتې شو او دا یقیني او قطعي دی او په خپلو سترګو باندې ګورو نو دا هر چا دپاره سوچ کول پکار دي چې خپل معاملات الله تعالی درست کړي د دې علم نه اصل مقصد دا دی چې الله راضي او د ټول نه اوچت نعمت الله راضي کول دی والله فرمایي ورضوان من الله اکبر الله دې راضي شو بس ګټه دې وکړه کامیابۍ ته ورسېدې الله دې ته فلاح وایي ټول غمونه ختم او عظیمه کامیابي مخامخ خپل ځان سره حساب کول خپل آخرت برابرول دا وړوکی او غټ ته مالدار او غریب ته عالم او عام سړي ته پکار دي چې دې باندې توجه او هر چا چې دې طرف ته توجه وکړه کامیاب